که چیرې تاسو څوک په واتساپ یا میسنجر کې په اردو انګلیش یا هم په بله ژبه کې خط راولېږي نو تاسو به هغه څنګه ټرانسلیټ کوئ. نو په دې ویډیو کې به تاسو دا طریقه ښیم که چیرې تاسو څوک په واتساپ یا میسنجر کې یا هم په ایمو کې یا هم په ټلیګرام کې څوک په اردو کې یا په انګلیش کې یا په عربي کې څوک خط درولېږي نو تاسو به خط څنګه ټرانسلیټ کوئ. یوازې دا نه چې تاسو ته څوک په واتساپ میسنجر کې سره راولېږي کوم خط راولېږي هغه تاسو ټرانسلیټ کوئ. که د موبایل په هر ګوټ په هر ځای کې تاسو ته د یوې ژبې ټرانسلیټ کول ګران وي نو تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو هغه خط ټرانسلیټ کولی شئ. که چیرې تاسو فیسبوک ګورئ یا هم واتساپ ګورئ یا هم بل شی استعمالوئ تاسو ته داسې یو خط مخې ته راشي که هغه په اردو کې وي که په انګلیش کې یا که په عربي کې یا په هرې ژبې سره یو تاسو په هغه نه پوهېږئ نو تاسو به هغه د دې اپلیکیشن په ذریعه سره ټرانسلیټ کولی شئ. نو راځئ چې دغه اپلیکیشن درله وښیم چې دا کوم اپلیکیشن دی او د دې خوبیانې څه دي. نو په دې ویډیو کې درله مکمل معلومات در کوم. امید لرم ویډیو را سره تر پایه وګورئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. زه د ویډیو پر طرف باندې تر څو دغه طریقه ستاسو ته پریکټیکل په موبایل کې وښیم. نو تاسو په خپل موبایل کې های ټرانسلیټ په نوم دغه یو اپلیکیشن دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. او که څوک یې نشي ډاونلوډولی نو ډسکرپشن کې لینک موجود دی او په اول کمنټ کې هم لینک موجود دی ځان ته د هغې ځای ډاونلوډ کړئ. نو ګوره رای به شي په خپل موبایل کې پلی سټور ته چې څنګه پلی سټور ته راغلی په سرچ کې به تاسو ولیکئ های ټرانسلیټ. ګوره چې څنګه تاسو ولیکئ ګوره دغه اپلیکیشن به تاسو ته راواوړي. ما تیار مخکې نه ډاونلوډ کړی زه به دا اوپن کړم تاسو به یې ځان ته ډاونلوډ کړئ چې څنګه مې اوپن کړو. نو ګورئ په دې کویک ټرانسلیټ تاسو ته ښکاري لاندې په دې ځای باندې کلیک کړئ. دې ځای کې ګوره که تاسو ته څوک په هره ژبه کې خط راولېږي هغه به تاسو هغه به دې ځای کې سلیکټ کوئ. داسې ګوره کوم چې انګلیش لیکل شوی که تاسو څوک په انګلیش کې خط راولېږي نو تاسو به دلته انګلیش انتخاب کړئ. تاسو څوک په اردو کې خط راولېږي تاسو به دې ځای کې اردو سلیکټ کړئ. که تاسو ته څوک په فارسي کې خط راولېږي تاسو به فارسي سلیکټ کړئ. او بیا چې تاسو کوم ژبې ته ټرانسلیټ کول غواړئ که پښتو ته ټرانسلیټ کول غواړئ که اردو ته ټرانسلیټ کول غواړئ یا بلې ژبې ته ټرانسلیټ کول غواړئ نو هغه به تاسو بیا په دغسې کې انتخاب کړئ. نو ګوره تیار ما انګلیش دلته انتخاب کړی دلته پښتو. نو ګوره دا تاسو په دې پاور باندې کلیک کړئ دا به تاسو سره ان شي. بیا به راشئ ګوره تاسو زه راځم واتساپ ته. څنګه واتساپ ته راشم نو ګورئ دلته ما ته یو انګلیش کې خط رالیږل شوی ګورئ دا ټرانسلیټ کوم. به تاسو په دې دا راواخلئ ګوره په دې خط باندې به دقسې کیدی چې څنګه کیدی نو ګورئ تاسو ته انګلیش خط پښتو ته ټرانسلیټ کوو. نو ګوره په دغه طریقې سره تاسو ته چې څوک خط راولېږي هغه ټرانسلیټ کولی شئ. او یوازې دا نه چې تاسو ته څوک په شي کې خط راولېږي هغه ټرانسلیټ کوي. ګوره زه خپل د موبایل سیټینګ ته ځم. ګوره فرض که زه په دې ځای کې په دې نوټیفیکیشنز باندې نه پوهېږم چې دا څه مطلب. ګوره په دې باندې زه دا سرچ ګوره एकदम ګوره خبرتیاوې ما ته ټرانسلیټ کړو. ګوره زه په دې ځای کې اکاونټس ان بیک اپ باندې نه پوهېږم صحیح ده. نو ګوره دا په دې باندې एकदम نو ګوره ما ته دا ټرانسلیټ کوي. نو دغسې که تاسو ته په هره ژبه کې څوک خط راولېږي نو به تاسو دې ځای کې برابر کړئ. دې ځای کې به تاسو لینګویج ورته برابر کړئ بیا نه بعد به ټرانسلیټ کړئ. ګوره که په دې انګلیش په ځای تاسو کوم بل ژبه سلیکټ کړئ او پښتو په ځای تاسو اردو سلیکټ کړئ نو د هغې ژبې خط به تاسو ته په اردو کې ټرانسلیټ کړي. دغسې چې تاسو ته هر رقم خط څوک راولېږي نو د اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو هغه ډېر په اسانه سره ټرانسلیټ کولی شئ. نو دغه نننۍ ویډیو د های ټرانسلیټ باره کې امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.